बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। په تیر ویډیو کې موږ 4000 اسینشل ورډز یونٹ نمبر 18 پورې کړیو په پارت 9 کې. نن پارت 10 دی، په دې کې موږ یونٹ نمبر 19 او یونٹ نمبر 20 د ویډیو شروع کېدل مخکې تاسو ته وړو کې شان گزارش کوم چې چیرته تاسو ته په زمونږ چینل نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او د ویډیو له لایک ضرور وکړئ. چې اوس راځو د ویډیو طرف ته. په یونٹ نمبر 19 کې چې ما سره کوم لومبه لفظ دی هغه دی الایو. له الایو ما دا ژوندی یو مړی کنه هغه ته ډیډ وای او بل ژوندی نو ژوندی د څه وای په انګلیش کې الایو. فار ایگزامپل he has not dead, he is still alive. هغه مړ شوی نه دی، هغه اوس هم ژوندی دی. he is not died, he is still alive. هغه لا مړ شوی نه دی، هغه اوس هم ژوندی دی. بون وای هډوکی ته، لکه فار ایگزامپل په انسان کې څو هډوکي دي؟ 206 بونز دي پکې. our dog likes to eat bones. زمونږ سپی چې کوم دی هغه هډوکي خوړل خوښوي. our dogs like to eat bones. زمونږ سپی هډوکي خوړل خوښوي. bother د bother مطلب دی تنګول، پریشانه کول. فار ایگزامپل don't bother me. ما متنګوا، ما پریشانه کوا، ما مچېړه. don't bother me. کیپټن وای کپتان ته، کم چې په دې کرکټو کې په دې نورو لوبو کې کم کپتان وي هغه څه وایي؟ کیپټن وایي. فار ایگزامپل د کیپټن آف Australian cricket team is very hard working person. د استرالیا د کرکټ ټیم کپتان ډیر محنتي انسان دی. د کیپټن آف Australian cricket team is very hard working person. د استرالیا کرکټ ټیم کپتان چې کوم دی هغه ډیر محنتي او ډیر ښه انسان دی. کنکلوژن د کنکلوژن ما دا اختتام اخره د یو کار اخره د یو کار اختتام. فار ایگزامپل at the conclusion of this video I request you to please support us. د دې ویډیو په اختتام کې د تاسو ټولو ته نوښتنه کوم چې مهرباني وکړئ زموږ ملاتړ وکړئ، موږ سپورټ کړئ. د دې ویډیو په اختتام کې تاسو ته هم چې زموږ سپورټ وکړئ، موږ سبسکرایب کړئ، موږ فالو کړئ. ډاوټ د ډاوټ ما دا شک، any doubt څه شک شوبه لري؟ any doubt تاسو وایئ که نه څه شک دی پکې شته په دې کار کې؟ any doubt څه شک شوبه لري؟ I have no doubt about it. زه دې په اړه هیڅ شک نه لرم. I have no doubt about it. زه دې په اړه هیڅ شک نه لرم. explore د explore ما دا تلاش کول، نوی ځایونو ته سیل کول. لکه په دنیا کې ته نوی ځایونو ته سیل کې دا څه کوې؟ دا څه ایکسپلور دا ته تلاش کې که نه ایکسپلور کې. فار ایگزامپل I want to explore the world and see new places. زه غواړم چې دا دنیا تلاش کړم او نوي ځایونه وګورم. I want to explore the world and see new places. زه غواړم چې په ټولو دنیا کې وګرځم او نوي ځایونه تلاش کړم. فارېژن د فارېژن ما دا د بل ملک د بهر ملک وایل چې کوم یې څه وایي؟ فارېژن. فارېژن آفس د بهر ملک آفس، لکه د بهر ملک له یو آفس راغلی ستا په ملک کې جوړ شوی دی، د بهر ملک دی. لکه فرض زه بتاته ویم د امازون چې کوم دی د یو ریپرزنټر دی آفس دی، خو بهر ملک نه راغلی نه څه دی، دا فارېژن آفس دی، یو فارېژن ویر هاوس دی، فارېژن ریپرزنټر دی د بهر ملک نه چې راشي کوم چې زموږ د خپل ملک نه وایي څه وایي؟ فارېژن وایي. فار ایگزامپل I love فارېژن پروډکټ. د بهر ملک غیر ملکی مصنوعات و هم د بهرني پروډکټ چې کوم دي کوم چې د بهر ملک نه دي هغه زما خوښ دي. glad د glad ما دا خوشحاله کېدل. I'm glad that I met you again. خوشحاله شوم چې بیا درسره یو پیره ملاقات مې وکړو، چې بیا درته یو پیره میلاو شوم. injustice وایي ناانصافۍ ته، خو چې د I ان تلر کې جسټس پاتې شي دا څه شوه؟ انصافي شوه. putting an innocent person in jail is an act of injustice. یو بې ګناه کس جیل کې اچول ډېره بې انصافي ده. putting an innocent person in jail is an act of injustice. یو بې ګناه کس په جیل کې اچول بې انصافي ده. انټرنیشنل وی بین الاقوامی په عالمي سطح باندې. فار ایگزامپل this is an international match چې د دنیا په سطح یې ته وایي انټرنیشنل میچ. نو ما تاسو ویل this is an international match دا یو ډیر عالمي میچ دی، دا ټول دنیا په سطح باندې دی.
Liar. The liar way وکیل تا. My uncle is a liar. زما تر یو وکیل دی. My brother is a liar. زما ورور یو وکیل دی. Mention وای اشاره کول. لکه موږ تاسو ته وایو کنه چې د دې کورس په ویډیو ډسکرپشن کې چې کوم دی په هغې کې موږ د باقي کورس لینک یونټ 1 نه وال تر یونټ 9 نه پورې هغه کې موږ منشن کړی دی. I have mentioned you in a video. ما ته په ویډیو کې منشن کړی دی. تاسو په ویډیو کې اشاره کړې ده. پالیسی اصول ته وایي پالیسی ورته هم په پښتو کې وایي. She decided to speak out against the government unfair policy. هغې د حکومت د ناجوړ شوې پالیسۍ خلاف اواز اوچت کړو. حکومت چې کومه نوې پالیسي جوړه کړې وه د هغې خلاف هغه لګیا شوه. د سوشل معنی د ټولنه. Some people spread false news on social media. څه خلک دي چې هغه په سوشل میډیا باندې غلط خبرونه خپروي. Some people spread false news on social media. Speech وایي تقریر ته. I gave a powerful speech today at school. مانن سکول کې یو زبردست تقریر وکړو. سټاف وایي عملي ته. د یو اداري کارکوونکو څه وایي سټاف وایي STAFF سټاف. د یو اداري کارکوونکي یو عمله. فار ایگزامپل ته په سکول کې کنه او کوم ټیچر چې کوم دي دا یو سټاف دی کنه. فار ایگزامپل our school staff is very nice. زموږ د سکول سټاف چې کوم دی زموږ د سکول عمله چې کوم ده هغه ډېره نایس ده ډېره ښه ده. ټورډ ما دا په طرف لکه موږ وایو که نه مشرق طرف ته مغرب طرف ته نورحاته طرف ته دا موږ وایو که نه دای ته معنا موږ څه وایو ټورډ. I'm going toward the masjid. زه جومات طرف ته روان یم. دا هم موږ وایو که نه جومات طرف ته د کور طرف ته د سړک طرف ته نو هغې لپاره موږ څه استعمالو ټورډ. I'm going toward the masjid. د جومات طرف ته روان یم. ووډ وایي لرګي ته. Our neighbors are wood cutter. زموږ ګاونډیان چې کوم دي هغه د لرګو کټ کولو وال دي. Our neighbor are wood cutter. زموږ دغه چې کوم دي هغه لرګو کټ کولو والا دي. یونټ نمبر 20. د یونټ نمبر 20 کې چې ما سره کوم لومبی ورډ دی هغه دی اچیو. د اچیو ما د حاصلول سر ته رسول. فار ایگزامپل after working very hard finally I achieved my goal. د ډیر مهنت نه وروستو اخر ما خپل مقصد حاصل کړو. ایڈوایس وایي نصیحت ته خو خبرو ده. My mother advised me that I should leave my friends. زما مور ما ته نصیحت وکړو چې زه باید خپل ملګري پرېږدم هغوی ټیک نه دي. ما ته مور ویل چې ته خپل ملګرو سره مه کښېنه دوی په زندګۍ کې څه مقصد نشته. نو ما ته یې مور څه وکړو ایډوایس وکړو. My mother advised me that I should leave my friends. already ما دا له اوله مخکې نه لکه تاسو څوک وایي که نه چې تا هغه کار کړی ته خو ما نه مخکې نه کړی دی. تاسو څوک وایي چې ته روټۍ خورې ته ورته روټۍ خو ما مخکې خوړلې ده. نو فار ایگزامپل he has already reached her. هغه د مخکې نه دلته را رسېدلی دی. he has already reached her. بیسک ما دا بنیادی. this is a basic English course. دا د انګلیش بنیادی کورس دی. د بایټ ما دا ډېر لږ معمولی شان. I ate a bite of chocolate. ما دا لږ شان چاکلیټ وخوړو او एकदम یې په سر درد کو. I ate a bite of chocolate. consider ما دا ګڼل فکر کول. لکه تاسو وایي که نه هغه د خپل رور ګڼم هغه د خپل پلار ګڼم هغه د خپل استاد ګڼم. فار ایگزامپل I consider her as my sister. زه هغه خپل خور ګڼم. I consider her as my uncle. زه هغه خپل تره ګڼم. Don't consider him your friend. هغه خپل دوست مه ګڼه. destroy ما دا تباه کول بربادول. The explosion destroyed many houses. دغې دماکې ډېر زیات کورونه تباه کړل. دغې بم ډېر کورونه تباه کړل. entertain ما دا خوشحالول. I entertained the kids at the park. ما واړه په پارک کې خوشحاله کړل. پارک ته یې بوتلي وو په ټالونو کې مو دنګول او خوشحاله مې کړل چکر مې ورله ورکو. نو ته به څه وایې I entertained the kids at the park. extra وایي پالتو اضافي.
Do you have an extra chair آیا تاسو سره یو اضافي کرسی شته؟ ګول وایي مقصد هدف ته لکه د هر چا په زندګۍ کې یو خپل مقصد یو خپل ګول وي که نه. I want to achieve my goal come what may. زه غواړم چې په هر حال کې زه خپل هدف ترلاسه کړم. څه چې زه غواړم زما چې څه د اراده ده زه غواړم چې په زندګۍ کې هغه ترلاسه کړم خپل مقصد ترلاسه کړم. لای د لای مانا دروغ ویل. I know you lied to me. ما ته پته ده ته ما ته دروغ ویل. I know you lied to me. meat د میټ ماده غوښه. I don't like eating the meat. غوښه خوړل زه نه خوښوم. I don't like eating the meat. opinion وایي فکر خیال. What is your opinion about this lesson? د دې درس باره کې تاسو څه فکر کوئ؟ What is your opinion about this lesson? real د ریل ماده اصل. The person who help others is the real hero. هغه څوک چې څوک د نور سره مرسته کوي هغه اصل هیرو هغه دی. چې څوک کم سړی چې د خلکو سره مرسته کوي بس اصل کې هیرو دغه سړی دی دغه کس دی. reflect د reflect ماده انعکاس منعکس نکاسي کول. for example the moon had a reflected light. سپوږمۍ منعکس شوې رڼا لري. سپوږمۍ د رڼا خپل نه ده نور رڼا ده. regard د ریګارډ ماده سلامونه نیک خواهشات. ریګارډ څه وایي هلکه په پلان کې مې سلامونه ووایه په پلان کې ته مې سلام ووایه د هغې دپاره موږ ته وایو ریګارډس. say my regard to علي. علي ته مې سلامونه وایه په علي باندې زما سلامونه وایه. serve د serve ماده خدمت کول. I will become a teacher and will serve my nation. زه به یو معلم استاد جوړ شم او خپل قام خدمت وکوم. vegetable وایي سبزی ته. vegetable is good for health. سبزي د صحت لپاره ډېره ښه ده. war وایي جنګ ته. war is a destruction. جنګ یوه تباهي ده. جنګ تاوان دی. worth وایي قابل ته. this video is worth watching. دا ویډیو د کتلو قابل ده. دې ویډیو کې ډېر زیات انفارمیشن دی نو دا ویډیو د کتلو قابل ده. this video is worth watching. this food is worth eating. دا خوراک د خوړلو قابل دی. انشاءالله په بله ویډیو کې موږ د یونټ نمبر 21 نه شروع کوو او یونټ 22 پورې به کوو او دغه سټپ بای سټپ را روان یو. تاسو ته به 4000 اسینشل ورډ کورس درکوو. روانه ویډیو پورې په الله سپارم. والسلام.